یو اولس یو هیواد سراسر اتحاد په هر لور. محمد علي جناح روغتون په تړاو معلومات وړاندې کړل. فساد مهاجر راځه خپل مسکن ته ډاډه 12 الی 13 عملیات را میگیریم در بخش مختلف. آباد بکړو خاد او آباد د نفاق ورته زموږ ناروغ نن اتمه ورځ ده چې دلته بستر ده. شای په خپل سوځلې لمن ونتیلاتور ماشین ته بسته دی، په واسطه تنفس ورکول کیږي. شفاخانه مدرن است، نو است، امکاناتش خوب است، ماشیناش خوب است. نساتلې لمن دلته هر څوک د افغانستان ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو په ځانګړي توګه د ښار هندارې خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به وئ او د صحت جامې پر تن ولرئ. درنو او قدرمنو لیدونکو، په نن خپرونه کې مو غوښتل چې تاسو ته د محمد علي جناح روغتون په تړاو معلومات وړاندې کړو. دا چې دغه روغتون د هیوادوالو لپاره څومره خدمات وړاندې کوي، په ورځني ډول څومره ناروغان دغه روغتون ته مراجعه کوي، دا او دې ته ورته نور معلومات په دغه خپرونه کې ستاسو درانه چوپړ ته وړاندې کوو. نو هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. شفاخانه محمد علی جناح یکی از مراکز بزرگ تداوی در ناحیه ششم در ساحه دشت برچی قرار دارد. این مرکز دارای بخش‌های مختلف تداوی امراض است که با داشتن مرکز صحی مجهز و طبیبان مسلکی و مهربان در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد. جزئیات بیشتر در این برنامه. سراسر اتحاد په هر لور امنیت نشته شر او فساد. شفاخانه محمد علی جناح در سال 1398 تأسیس شده که در ناحیه ششم کابل واقع است، در دشت برچی، و خدماتی که شفاخانه علی جناح و هموطنان ما عرضه میکنه در بخش جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی و آیسیو، مهندسی ولادی که از طریق انجمن قابله تمویل میگردد عرضه خدمات میکنه. و همچنان از بده آیسیو هم در شفاخانه محمد علی جناح می باشه که مریضایی که زیاد وقیع می باشه برای ازا استفاده میشه. شفاخانه محمد علی جناح 100 بستر می باشه که روزانه از 200 الی 300 مراجعین داریم در این 3-4 بخش مختلفی که پیشتر بهتون عرض کردم. در اینجا مراجعه میکنن. خدماتشان متخصصین ما متخصصین ورزیده هستند و خدمات فوق تخصصی را به هموطنان ما عرضه میکنن و عملیاتشان هم فوق تخصصی هستند. روزانه از 12 الی 13 عملیات را میگیریم در بخش مختلف، در بخش ارتوپدی، جراحی اعصاب و جراحی عمومی. و در بخش نسای ولادی هم روزانه در 24 ساعت از 18 الی 22 مریض ولادت میکنه که خدمات سیزارین سکشن هم در شفاخانه اجرا میشه. دا وطن پر لمن نشته داغ د دښمن، سپین امام یې هم سپین ساتلې لمن دلته هر څوک کړي اوس په یو بل اعتماد، دلته هر څوک کړي اوس په یو بل. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. د همدغه روغتون په تړاو به مکمل معلومات له مسؤل کس څخه وپوښتو. موږ سره پخوا کې د دغه روغتون یو مسؤل ولاړ دی، د دغه روغتون په تړاو به ترې وپوښتو. ډاکټر صاحب محترم، کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړ، که په پیل کې د افغانستان ملي تلویزیون لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه له تاسو څخه چې راغلی، زموږ پوښتنه مو وکړه، زموږ احوال مو واخیستو. زما نوم ډاکټر احسان الله ممزی ده، مسؤل د HMIS د علي جناح شفاخانې. ډېر مننه کوو ډاکټر صاحب، د دغه روغتون په اړه که لږ معلومات لیدونکو سره شریک کړئ. دغه روغتون د ناروغانو لپاره، د هیوادوالو لپاره څه ډول خدمات وړاندې کوي؟ دا روغتون چې د 15 بخشه لري، چې 4 بخشه د صحت عامه پورې تړلي دي او یو بخش د نسای ولادي بخش د هغه انجمن قبیله های افغان په نامه یو ارګان د هغې لخوا حمایه کیږي. په دې روغتون کې دا 4 بخش د ICU بخش د جراحي عمومي ده، جراحي ارتوپدي ده، جراحي اعصاب ده.
په دې کې مختلفو امراضو کې مریضانو ته خدمات وړاندې کیږي. ډاکټر صاحب محترم، خبرې به ډېرې نه کړو، ولاړ به شو د دغه روغتون ځینې برخې به وګورو. د دغه روغتون لومړی کومه برخه ګورو؟ لومړی به لاړ سو سرپا مریضانو بخش ته یا اوپیډي چې ورته وایي هغې ته به لاړ سو، بیا به ICU ته، ورپسې به دا نور بخشونه وګورو. مهرباني ځئ. لباس دی پر تن قدم اخلي روان د هر خوا بریمن درته ډاکټر صاحب محترم، د دغه برخې په اړه که لیدونکو ته معلومات ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د سرپا مریضانو بخش ده یا اوپیډي چې ورته وایي. دلته 4 بخشه لرو چې هغې کې نسایي ولادي ده چې په هغې کې NC PNC او PD دي. نسایي ولادي مریضانو کېږي، جراحي اعصاب ده، جراحي ارتوپیدي مریضان دلته کتل کېږي او جراحي عمومي مریضان دلته کتل کېږي. یعنې داسې معلومات لرئ چې څومره مریضان دلته روزانه راځي، یعنې دلته دغه بخش ته راځي؟ دلته تقریبا روزانه له 200 نه تر 300 پورې مریضان مراجعه کوي چې له دې جملې څخه 15 څخه تر 20 مریضانو پورې داخلي بستر مریضان بسترېږي. د دغو مریضانو ناروغان چې دلته راځي دوی لپاره خدمات بیا څه ډول دي دغه برخه کې؟ دلته په همدغه 4 بخشونه چې مخکې درته یادونه وکړه، جراحي عمومي مریضان چې کوم جراحي مشکلات ولري هغو ته خدمات وړاندې کېږي. RTA مریضان یا هغه مریضان موږ ته دلته یو تروما سنټر ده، هغه مریضان زیات مراجعه کوي چې هغه ټکر یې کړی RTA ورته وایو، یا عاجل بیا بیل بخش لرو هغې ته ورځو. د نظافت په برخه کې څومره کارونه ترسره شوي، څومره نظافت په نظر کې نیول شوی او مریضان هیوادوال نظافت څومره مراعاتوي؟ هیوادوالو ماشاءالله ډېر ښه همکاري کوي د نظافت په برخه کې. دلته بیا نظافت په برخه کې خپله تقسیم اوقات لرو، روزانه نظافت پاکوالي ته هم ډېره توجه کړې ده، خپله مسؤلین لرو ورته، هغوی په دې باندې ګرځي، نظارت یې کوي او همیشه یې پاکوالي ته هم ډېر خیال ساتلی. ډېره مننه کوو. ډاکټر صاحب محترم، له دې وروسته کوم برخې ته ځو که لیدونکو ته معلومات ورکړو؟ له دې وروسته به ICU بخش ته لاړ سو. هغه مریضان چې هغه کې مریضان یې ډېر وخیم دي په دې نورو واردو کې هغې ته تداوي نه کېږي، هغه بیا ICU د انټنسیو کیر یونټ ده هغې ته ورځو. مهرباني. په مرکز کابل کې موږ نږدې 21 تخصصي او ثالثي روغتونونه لرو چې په هغې کې تخصصي او ثالثي روغتي خدمات موږ په بېلابېلو برخو کې خپلو هیوادوالو ته وړاندې کوو. البته د اسلامي امارت د حاکمېدو څخه وړاندې په افغانستان کې د جدي مراقبت خونې هم ICU خدمات په هغه اندازه باندې نه ورولې. له نیکه مرغه اوس دغه خدمات نږدې 200 بسترو ته رسېدلي دي. د اعصابو د جراحۍ یا هم نیوروسرجي مربوط چې څومره زموږ په مرکز او ولایاتو کې خدمات دي، په مرکز کې یو ځانګړی تخصصي او ثالثي روغتون لرو چې د شیخ زاهد په نوم ده او په کابل کې د خپلو ولسونو لپاره خدمات وړاندې کوي. البته په ولایاتو کې او په زونونو کې موږ د دې لپاره واردون لرو. ان شاء الله امید ده چې په دغه برخه کې لا ښې لاسته راوړنې ولرو. ولس یو هیواد سراسر اتحاد په هر لور امنیت نشته شر او فساد. درنو دوستانو، د دې شفاخانې یو بلې برخې ته، مهمې برخې ته راغلو، د ICU برخې ته راغلو. نو دلته هم په زیاته کچه ناروغان دلته راځي. دا چې د کوم ډول ناروغان دي او څومره مثلا د دې لپاره خدمات وړاندې کېږي، نو خپله به ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات کړي. ډاکټر صاحب محترم، د دغه بخش په اړه معلومات ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا بخش ICU د انټنسیو کیر یونټ ورته وایي. دې کې 8 بستره لرو، د هر بستر سره یو نرس لرو، 2 متخصصین په هر شفت کې لرو او 2 MD ډاکټران ورسره لرو. دلته کله چې ناروغان راځي دوی خپل ناروغ راوړي، دلته څومره دوی راځي، رضایت څومره لري؟ دلته چې ناروغان راځي یا له عاجل بخش نه راځي یا له نورو واردونو دې بخش ته انتقالېږي او یا هم له نورو شفاخانو نه دې ته مریضان ریفر کېږي. او دې بخش نه چې یو ډېر مهم بخش د شفاخانې ده او متخصصین هم ماشاءالله کوشش کوي له مریضانو سره او پیوازان هم راځي دې خدمات. بیا خدمات 40 ساعته دلته وړاندې کېږي؟ او دا 40 ساعته خدمات وړاندې کوي. 40 ساعته هر بیډ په سر باندې یو نرس موجود وي او همدارنګه 2 متخصصین او ورسره MD ډاکټران. یعنې د ناروغ هر ستونزې ته رسېدنه په ښه شکل سره؟ بالکل 40 ساعته خدمات دلته اجرا کوي. دلته بیا د نظافت په برخه کې څومره توجه؟ نظافت په برخه کې هم خپله کارمندان شته دي، 40 ساعته لګوي نظافت مراعاتوي، جای پاکوالی ده، که IP بخش د IP مسؤل خپله لرو هغه پرې ګرځي. دې بخش کې ماشاءالله خدمات ښه دي. یو ولس یو هیواد سراسر اتحاد په هر لور امنیت نشته شر او فساد. مهاجر راځه
درنو دوستانو د دې شپانې هغه برخه کې چې دلته مختلف ناروغان شتون لري او دا هم مهمه برخه ده. نو له خپل ډاکټر صاحب څخه پوښتنه. ډاکټر صاحب سلام علیکم. ستړي مشي. د نخود خود معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. نام محمد اسحاق هستم، نرس یسوع شفاخانه محمد علی جناح. این مریض چه وقت آمدن پیش؟ این مریض محمد الله جان نام داره. سیر تقریبا 6 روز شده که پیش ما بستر است. این بلاهیه پولیتروما یا آرتی آمده که البته جای تصادم کرده بود، از ناحیه سر ضربه خورده. مدت 6 روز شده پیش ما بستر است. ان شاء الله وضعیت نسبت از سابق خیلی خوب است. وضعیتش اردقازیر ما زیر نظر دکتر صاحب هستند، بخش نرسینگ ما متخصصای ما فعلا وضعیت قانع بخش است. چطور از خدمات ان شاء الله میرسه؟ خدماتی که داخل شفاخانه دولتی داره، دوایی که داره داخل و خدماتی که دولتی داره و مریضا صورت میگیره. چیزای بسیار اندک دوایی که ما کمبود داریم از بیرون میخوایم، داخل شفاخانه پیدا نمیشه و داخل شفاخانه دوایی که هست با مریض رو تطبیق میکنه. 24 ساعت خدماتش رایگان است و 24 ساعت ما نوکریوال هستیم. یعنی میگه خدمت برش قدر توان میکنیم برش. تشکر دکتر صاحب. شر او فساد مهاجر راځه خپل مسکن ته ډاډه. ښه ډاکټر صاحب اوس یو بل ناروغ ته هم ورځو. دم لږ شته او دا مریض چې دا لږ وضعیت یې وخیم د وینټ ماشین ورته چالان ده، وینټ ته تللی او نور معلومات به له ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب محترم که تاسو هم راشئ دلته. ستړي مه شئ. سلام علیکم. جوړ په خیر. لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم ډاکټر ذبیح الله ده. د الجناح شفاخانه کې ICU څانګه کې خپله دنده لرم. د دغه ناروغ په اړه که معلومات راکړئ. د څومره وخت کې دلته راغلی دی او خدمات څه ډول ورته رسېږي؟ دا ناروغ تقریبا نن 5مه ورځ د ICU څانګه کې بستر ده. نو ښه د تشخیص یې تبرکلوزیک مننجیت ته د تبرکلوز په بیس کې مننجیت ته تللی ده. مننجیت چې د تبرکلوز په بیس کې ده. نن 5مه ورځ داسې په ICU څانګه کې بستر ده او وینټیلیټور ماشین په ذریعه باندې وینټیلیټور ماشین ته بسته دی، د هغو په واسطه تنفس ورکول کېږي. نو انشاءالله مریض د ښه کېدا خواته روان دی انشاءالله. د دې پخوا کې دا راته ووایي چې ستاسو وسایل تجهیزات څنګه دي د ناروغانو لپاره؟ نظر د افغانستان امکانات ماشاءالله امکانات ښه دي. نظر د افغانستان اقتصاد و وضعیت ته امکانات شته. کوم امکانات چې یو سټنډرډ ICU باید ولري. دا ICU هم سټنډرډ ICU ګان دي چې خپله د وزارت صحت عامې په چوکاټ کې جلا بخش ده د ICU ګانو لپاره بخش. نو دا ICU نظر د افغانستان شرایطو ته سټنډرډ ICU کوم معیارات چې دي تقریبا ډېر معیارات پوره کړي دي او همدغه معیارات کې شته. وسایل، وینټیلیټور ماشین، خپل هغه کوم نړیوال سټنډرډونه چې دي چې باید څومره ناروغان په یو ICU څانګه کې هماغه ټول معیارات په نظر کې نیول شوي دي. انشاءالله امکانات ښه دي. ډاکټر صاحب د دې تر څنګ که دا راته ووایي چې د ناروغانو پیوازان دغه بخش کې باید کوم قوانین په نظر کې ونیسي، کوم قوانین باید مراعات کړي؟ نو ډېر ښه پوښتنه ده. ICU اصلا دلته چې موږ ډېر ورسره په جنجال کې یو پیوازان داسې خواهش لري چې موږ باید مریض سره موجود اوسو او دا اصول دي په ټول جهان کې د ICU د مریضانو همدا دي چې مریض او پیواز باید سره رابطه ونه لري. ځکه ICU داسې څانګه ده چې دلته باید د انتان د میکروب مخنیوی وشي او د رفت عمل خپله میکروب انتان ته زمینه مساعده. او دا ناروغان داسې ناروغان دي چې ډېر په وخیم وضعیت کې دي، ډېر زر میکروبي کېدو ته یا مطمئن کېدو ته مساعد دي. نو د مریضانو له پیوازانو دا خواهش ده او باید ورته وویل شي. مشکل دا ده چې دوی پوهېږي نه په دې اړه باندې چې ICU کې مثلا دغسې یو سټنډرډونه دي. د هغو نه هم خواهش دا ده چې باید همدغه معیارات چې کوم د ICU ګانو دي چې د پیواز تماس باید له مریض سره ډېر کم شي، همدا مراعات کړي. نو اصول داسې دي چې فقط په ورځ کې یو ځل د مریض پیواز ته اجازه ورکول کېږي چې خپل ناروغ وګوري او هغه هم داسې حالت کې چې باید ګاون و خولۍ و کوم معیارات چې دي هماغه مراعات کړي خپل مریضان. ټول ودان ډاکټر صاحب مننه. خیر نو ډاکټر صاحب محترم له دې وروسته کومې برخې ته ځو؟ اوس به جراحي بخش ته لاړ. د نفاق ورته چا چې وهلې لمن. د عامه روغتیا وزارت هدف یوازې یو روغتون ریفورم نه ده، بلکې زموږ هڅه دا ده چې د هېواد ټول روغتي خدمات ریفورم کړو، هغې کې اصلاحات راولو. ځینې بستې یا پیکجونه داسې دي چې هغه ډېر پخوا جوړ شوي دي. د افغانستان اوسنۍ اړتیاوو ته د ولسونو کومې اړتیاوې چې د هغه ته رسېدنه پکې نه کېږي، نو د همدې لپاره موږ کوشش کوو چې په مرکز او ولایاتو کې زموږ کوم خدمات چې دغه ریفورم لپاره کار وکړو. له نیکه مرغه په دغه برخه باندې د رهبرۍ د ځانګړي هدایت په اساس باندې ځینې تخنیکي کمیټې هم ټاکل شوي دي چې زموږ د خدماتو به هغه کره کتنه کوي. په مرکز او ولایاتو کې به انشاءالله
الله په هغه برخو کې چې هلته د خدماتو د ریفورم یا هم د اصلاحاتو اړتیا وي ان شاء الله په دغه برخه باندې به کار کوو. همدارنګه په کابل او په ولایاتو کې موږ په تشخیصي برخه باندې په دغه وروستیو کې ځینې کړنې درلودلې چې ان شاء الله په د نږدې کې به ښه نتیجه ولري. په کابل کې موږ په انتاني روغتون کې، همدارنګه په افغان جاپان روغتون کې د سي ټي سکین او هم د رادیولوژي مراکزو هغه تعمیراتي چارې مو پیل کړي چې ان شاء الله په د نږدې 2 میاشتو کې به د هغې افتتاح هم ولرو. یو اولس یو هیواد سراسر اتحاد په هر لور امنیت نشته شر او فساد مهاجر. ډاکټر صاحب محترم دا بیا د اعصابو برخه ده او د دوه بخښه دي دلته، یو د اعصابو وړ ده جراحي اعصاب او یو د جراحي ارتوپیدي بخښه دلته. دوی نه به وګورو بکړو خاد او آباد دا نفاق ورته چاچې وهلې لمن همیشه یې په خپل. ډاکټر صاحب محترم دا د عصبي برخې ناروغان دي؟ او بالکل دا جراحي اعصاب یو وړ ده. اتاق تقریبا 15 بیډه لري. دا اتاق 15 بیډه نه، هر اتاق مختلف بیډونه دي، بعضو کې 2 بیډه دي، بعضو کې 15 دي، بعضو کې 4 دي. دا اتاق چې دا 15 بیډه لري. ډاکټر صاحب هم خبرې وکړو. سلام علیکم ډاکټر صاحب. علیکم برادر عزیز، خوب هستی؟ سلامت باشین، زنده باشین. خود معرفی کنید نام شما؟ نام عباس است، نرس وارد جراحی اعصاب شفاخانه محمد علی جناح. چطور است خدمات شما در این بخش؟ خدمات ما خوب هستند، کاملا خدمات ما زیاد است دیگه، مریض هم زیاد داریم، خدمات بسیار به وجه احسن پیش میره، خدمات داریم. روزانه چقدر مریضان اینجا میاد؟ مریض خود زیاد داریم، مریضای تروما داریم، مریضای مثلا سیستم عصبی که مشکل دارن زیاد هستن. خب دیگه بیدهای ما پر هستن، مریض زیاد بستر هم داریم، خدمات هم میشن کلش. خدمات 24 ساعته است؟ 24 ساعت هست. نوکریوال داریم، من 24 ساعته در خدمت مریض هستم. و در رابطه بزی بگو کنیم که وقتی که یک مریض میآید پایوازش باید کدام قوانین مراعات؟ ما خواهش ما همیشه از پایوازهای مریض همیست که در وقتهای رسمی نباید بیان. مثلا صبح وقتی که ما وزیت شروع میکنیم نباید پایوازها اینجا باشن، نه؟ باز بعد از تا ساعت 1 بجه هم نباید بیای. اون زمان باز یک پایواز مثلا اجازه داره که بیای بیخ مریضشون یک نان یک چیزی بیارن. دیگه تا ختم رسمیات دیگه اجازه ندارن که پایوازا بیان. خواهش ما مثلا اینا هم هستن که نیاین، چون مریضای جراحی اعصاب هستن، مریضای هستن که مشکل از اعصاب و مغز و چیزا دارن، دیگه سر صدا و جنجال و چیزا سرشون بد میخوره. سلامت باشین، قربان. شوايا ما تظهر كلي عمري مهاجر تبريك اسق الواد دي وطن. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. نو په همدغه روغتون کې د یو شمېر د ناروغانو له پایوازانو سره خبرې کوو. په څنګ کې مې یو ځوان ولاړ دی چې دوی هم خپل ناروغ د روغتون ته راوستی دی. له دوی څخه به وپوښتو چې د دوی د ناروغ لپاره څومره رسېدنه کېږي او ناروغ یې څه وخت راوستی دی. وروره ستړی مه شې، که په پیل کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون لیدونکو خپل ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ مننه، ژوندی اوسئ. زما نوم ګل محمد حیدري ده، د غزني ولایت د قره باغ ولسوالۍ نه. که دا راته ووایي چې تاسو څه وخت دغه روغتون ته ناروغ راوستی دی او ناروغ مشکل یې څه و؟ زموږ ناروغ نن 8مه ورځ ده چې دلته بستر ده، د بل موټرسایکل سره ټکر کړی. ډاکټر صاحبانو رسېدنه تاسو ته او د دوی چلند ستاسو ناروغ سره څنګه دی؟ ډاکټر صاحبان ډېر مهربانه دي، دلته 24 ساعته د مریضانو په خدمت کې رسیدګي کوي، دوا هر څه مکمل په خپل وخت ورته رسېږي مریضانو ته. ستاسو پیغام هیوادوالو ته، هغه کسان چې دلته راځي خپل ناروغان راولي، د هغوی پیوازانو ته څه کېدلی شي، باید څه وکړي؟ زموږ پیغام دغه ده چې د ډاکټر صاحبانو په مشوره باندې خپل کار وکړي. ځکه نن ما ته ډاکټر صاحب وویل، ما وویل چې زه د خپل مریض بیا یم، ما ته رخصت راکړه. ډاکټر صاحب وویل چې ته یوه ورځ 2 ورځې صبر وکړه، د تا مریض یو څه وخت اړتیا لري عصبي شوک یې لیدلی. نو ما د ډاکټر صاحب په مشوره باندې ما چې څنګه ډاکټر صاحب تا خوښوي هغه رقم به زه عمل وکړم. ډاکټر صاحب ویل چې پاتې شه، زه پاتې شه وایم، که نه نن زه تلمه، رخصتي مې اخیستله. او بل مې خصوصا دغو ځوانانو ته دا پیغام ده چې د الله په لحاظ باندې د موټرسایکلو سره ډېر احتیاط کوئ. دلته موږ په دغه بخش کې په دغه خپل د موږ په اتاق کې موږ اوس یو 5 کټه ده، په 5 کټو کې هره ورځ 3 کټه د موټرسایکل د حادثې له امله دلته له موږ سره بستر او خو د ما د تره زوی ده، د ما د تره زوی د شپې په 8 بجې باندې بازار ته تللی ده، چکري بل ملګری ده ورسره له بل موټرسایکل سره ټکر کړی ده، اوس هغه دلته پروت.
ملامت هم معلوم نه دی چې څوک ملامت دی. هغه هم د لې بستر دی، دا هم د لې بستر. یعنی په ټوله کې تاسو د دغه روغتون له خدماتو راضي یاستئ؟ موږ د دغه له ډاکټرانو له مکمل پرسونل له راضي یو. الله تعالی دې جواب کړي. کور ودان خیر اوسې. ډېره مننه. سراسر اتحاد بهر لور امنیت نشته شر او فساد مهاجر راځه خپل مسکن ته ډاډه دا وطن بکړو. استاد محترم ستړي مشي. السلام علیکم. خوب هستین؟ سعادتان خوب بخیر؟ زنده باشید. نام شما؟ نام من نصیر احمد. چقدر وقت میشه که مریض آوردید به شفاخانه؟ مریض ما را روز جمعه دیگر آوردیم. امروز 4 روز میشه که ما در شفاخانه هستیم. بله. مریض چی مشکل داشت؟ مریض ما مشکلش افتاده بود، دستش هم شکسته بود، دستش هم همینجا گچ شده او سرش هم کم ضربه دیده بود. سرش هم فعلا از روز جمعه که ما آمدیم بهتر شده، خوب است. چطور است برخورد مسئولین دکترها و خدمات چگونه است؟ ما از دکترها بسیار خوش هستیم. اینا با وقت و وعده میان، سرمش، پیچکاریش، همه چیزشون برشان تمام میکنن. غذایی که به 3 وقت برشان میارن. ما از دکترها خیلی خوش هستیم، واقعیت خوش هستیم. امکانات چطور؟ امکاناتش هر چیزش برای ما خوب است. بله. پیام شما به هموطنا به پیوازا چی است؟ پیام ما به پیوازا اینمی است که اونها در مریض اذیت نکنن. دکترها بسیار دکترای خوب هستند، به وطن ما به مردم ما واقعا خدمت میکنن. ما ازشان راضی هستیم که کسایی که کده مریض خودان می باشن سر صدا نکنن. کسایی که از دوستایشان از خانه میان اونا را با وقت وعده داخل شفاخانه بانن. ما ازشان راضی هستیم، واقعا خدمت میکنن به وطن. تشکر. خیر. السلام علیکم. بکړو خاد او آباد دا نفاق ورته چا چې وهلې لمن همیشه. شفاخانه محمد علی جناح یکی از شفاخانه‌های نوی است که در کابل شروع به کار کرده. البته 5 سال میشه از خدمات از این لحاظ شفاخانه مدرن است، نو است، امکاناتش خوب است، ماشیناش خوب است، عملیاتخانه ما بسیار خوب است. وسایلی که ما استفاده میکنیم مثلا فلوروسکوپی که داریم استفاده میکنیم، مثلا بیدای عملیات و وسایلی که در جریان عملیات ضرورت میشه خوبتر است. یعنی نتایج ما خیلی خوب است. در کل مریضایی که ستون فقرات مشکلات داشته باشه و مشکلات مغز داشته باشند، یعنی رگا عصب مشکل داشته باشه، تومورای مغزی باشه و خونریزی‌های مغزی و حادثات ترافیکی که ضرورت به عاجل عملیات داشته باشه، خونریزی‌هایی که داخل مغز باشه، در این شفاخانه تداوی میشه. و یک بخش دیگه که مربوط ستون فقرات است، بخصوص دستگاه ستون فقرات است و در کسرای ستون فقرات می باشه. ما امکانات داریم در شفاخانه تحت مراقبت قرار میدیم و اکثریت مریضایی هم که عملیات میکنیم نتایج خوب داره. کار ما خیلی خوب است در شفاخانه. خراغلاس در توایو پمین راځي اوس مخبل د هیواد پس پیڅلی جهاد اوس مخبل ډاکټر صاحب محترم کور ودان ډیر مننه کوو چې نن له موږ سره مصروف شئ او د دغه روغتون ځینې مهمې برخې مو هیوادوالو ته ور وپېژندلې. په وروستیو کې ستاسو پیغام هیوادوالو ته څه کیدلی شي؟ مننه، تاسو څخه هم ډیره مننه چې راغله، زموږ احوال مو اخیسته او هیوادوالو ته دا شفاخانه ور معرفي کړه. هیوادوالو ته دا پیغام ده چې راسي خپل افغانستان کې ښې معتبرې شفاخانې موجودې دي، تخصصي شفاخانې دي، ډیر ښه استادان او کدرونه لرو. تداوي هم دلته په خپل افغانستان کې وکړي. دلته اوس هغه مغلق عملیاتونه چې مخکې نه کېدل اوس کېږي، لکه د جراحي اعصاب او جراحي عمومي کې بعضې مغلق عملیاتونه دي، جراحي ارتوپیدي کې دا مخکې دلته نه کېده، اما اوس دا پروسیجرونه کېږي په داخل د افغانستان کې. اوس هېوادوالو ته مې همدا غوښتنه چې راسي د خپلو شفاخانو کې د خپلو کدرونو تداوي وکړي، ګټه یې افغانستان ته ده او خپلو کدرو ته به کور ودان. ډاکټر صاحب ډېره مننه. د ما زوی د پزې مشکل درلوده، یا لوګر کې هلته معایناتونه مې وکړه، څه هغه رانه نتیجه یې رانه کړله. نو بیا دلته چې راغلم الحمدلله نتیجه یې هم راکړه او شکر مریض مې هغه د عملیات نه ووته په خیر. انشاءالله هېڅ مشکل نشته. موږ راضي یو، د ټول ډاکټرانو نه د ټول کارمندانو نه موږ راضي یو. الحمدلله ډېره ښه شفاخانه ده، موږ ورنه خوشحاله یو. خدمات بسیار بالا داره دیگه، امکانات بسیار وسیع داره، دکترای بسیار ورزنده با استعداد داره
دیگه خوب است به مریضا رسیدگی فوق العاده میشه، امکانات بسیار زیاد داره، امکانات در دسترس دکترها قرار داده دولت امارت اسلامی، با مریضا رسیدگی خوب میشه. دکتر به وقت معینه خود رسیدگی میکنه، در وقت معین و به عزت خود میاد از مریض با احساس پرسان میکنه، اما ضروری نیست که وقت نه وقت ما مزاحمت به دکتر صاحب بکنیم، وقت زوره ضایع کنیم. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تاسو د دغه خپرونې تر وروستیو له موږ سره وئ. تاسو په دغه خپرونه کې ولیدل چې محمد علي جناح روغتون هغه روغتون دی چې د هیوادوالو لپاره په زیاته کچه خدمات وړاندې کوي او هیوادوال هم خوښ وو چې دلته دوی ته خدمات وړاندې کیږي، خپل ناروغان یې دغه روغتون ته راوستي، د ډاکټرانو له چلند څخه دوی خوښي څرګنده کوله. نو درنو لیدونکو زموږ د دې اونۍ د ښار هنداره خپرونه همدومره وه چې ما نصرت الله خوشحال د خپلو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه چوپړ ته وړاندې کړه. دغه خپرونه تاسو کولی شئ په ټولنیزو رسنیو هم وګورئ. تر بیا بلې خپرونې په پاک راز سپارم. ښه وخت ولرئ.